سورۃ مدثر یو ځای هغه دریم او دا څلورم په نزول کې او یو شانته احکام یې دي ځکه بعضې وایي چې نه مدثر مخکې د مزمل ده په نزول کې ترغیب رسول د قرآن ته او تحذير هلته نمونه فرعونیان ذکر کړه او دې سورۃ مدثر کې بعد دې امت نمونه بیانې چې دې په دې سره هلاک شو زجر د معرضینو د قرآن لا تسلی ورکی پیغمبر لا او رست بعد دې په حالاتو کې مثال بیان کی چې انسان په یو حال نه په د باندې به مختلف احوال راځي بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها المدثر اے صادر غستن کیا دثار هغه صادر هغه کپڑا چې غټوالی په کناري طویل شي قم ادریگا فانذر خلق یروان ته خو دنیا کې دې لپاره الله را لېږلې چې ته خلق یې کنه حرام بالته کو بیا فانذر وربک فکبر څنګه به خلق یې خاص د خپل رب لوی وته بیان کا دعوت د انبیاء او داو کنه د بل چا خبره مکوا وربک فکبر خاص د خپل رب لوی بیان کا کسی مکوا وثيابک فطهر او دا دین دے دا دا اللہ عبادت تے ندی سر صفائی ډیره ضروری ده نخپل جامه ډیره پاکه ساته پاکه چې نه نو مون نکیږي په کنه دغه څه قرآن د پاروم پاکه ساته جامه فتوه ورجز فاجر او د شرک والو نه ځان ساته ځکه یو ظاهري پاکواله هغه ثيابک فطهر یو باطنی پاکواله د شرک نه وزن ساتي ولا تمنن تستكثر او ته چې چا باندې احسان کوي نو دا طلب مکوا ولا تمنن چا سره چې احسان کو نو تستكثر په دې نیت باندې نه چې دې به ما لډیر راکې هو عام خلق کدا سکینو سو ګناه نشته پکې ها چیرې ما پلان سره امداد وکړو عظمت نبی ارستو ډیر امید ده چې ما خو سم معمولی د سلو 200 کو او چونکه هغه مالدار سره دي نو ما سره ډیر غټ امداد کوي ٹھیک ده خو د پیغمبر د پاره نه دا دغه خصوصیت چې ته بچری چا سره په دینیت باندې احسان نه کوي چې بیا ارستو ته نه تم د ډیر ساتي یو دا معنا ده معنا د دعوت خبره ده ولا تمنن تستكثر د دې لپاره خلکو ته دعوت مور کوا چې ته بیا وایې چې ما ډیر کار وکړو ما ډیر خدمت وکړو ما ډیر خلکو ته دین ورساو نه چې هر څومره مهنت وکړي نو وایې چې الله ما یې څه نکړو یا الله زه ډیر کمزور یم ما ستا حق ادا نه کړو ما د توحید او د قرآن خدمت ونه کړې هېڅ مې ونه کړو یا الله داسې وایه هسې نه چې ته وایې چې ما دومره کار وکړو ما دومره خدمت وکړو دا نی ویل پکار ولی ربک فاصبر او خاص د خپل رب د پاره صبر کوه فیضانو کیف فی الناقور کله چې بکوالی شي بشپېلې کې فذلک یومئذ دغه ورځ یوم عسیر ډېره سخته ده خو په کافرانو باندې غیر یسیر څه مطلب دی چې عسیر نه اوی نه وشو کنه نو دا وی چې غیر یسیر څه معنا پی کافرانو ویلو چې خیر سخته ده خو آسانه وشي دا به ټول عمر وی ګرانه نه الله وی دا نه آسانېږي غیر یسیر څنګه چې اوس سخته ده نو بیا به ومیخه دا نه آسانېږي په تا باندې ذرني پرېږدم لره ومن خلقت وحیدا او چې ما پیدا کړو یوازې وحیدا یا مفعول نه ومن د دې نه حال دی چې ما یوازې پیدا کړو یو تنو بیا ما ارس ډیر کړو سالوی کوي او یا وحید د الله صفت ته چې یوازې ما پیدا کړو بل چا نه وجعلت له مالا ممدودا او ما وګرځاو دلته مال ډیر ممدود ملکونو کې خارونو کې ځان له جدا جدا زيونه دي تر کم ځای رسیدل دي کم خار ته زینو د
بلډینګ به یې د کاروبار به یو وبنین شهودا او زامن حاضر ځکه چې مالدار انداغي کار مارخو نه کنه نو پلار زامن ټول ډیره کې ناس تیر وخت حاضر نازل شهودا زامن وبنین شهودا ایا زامن داسې چې خدمت کې حاضری کوي نو کار وخت نه ومهدت له تمهیدا او ما تیاریو کړو د پارا پورا تیارې سمانه ارسمه ولا تیار ورکړه د په هیڅ لا صح پنه دي خوشي وي ارسمه ولا برابر کړ ثم يطمعوا او بیا هم دې په دې تمه ان ازيد چې زبدتا دغه نورم زیات ورکم په قیامت کې دا معنا دا غیادی مشرک او کافر چې دنیا کې ول الله رسول کړل دا وسوي چل تبرا لمرا کوي کنه ان ازيدنا كلا چردا سندا انه كان لا ياتنا عنيدا دې زمون د آیاتونو دشمنو عنيدن زمون د قران دشمنی کوله خدا سے عنید وتولي وي چې چره توبه نو باسي ټول عمر داسي کنه سأرهقه صعودا زبوخي جم دلرا غرد جهنم ته دا غرد صعود وتويخه داولی د ظلم کړی دی سجرم کړی دی الله انه فکر کله چې پیغمبر بیان کو او دو تکاتو نو سوچ واغستو فکر سوچ واغستو وقدر او ځان سره سو تدبیر کو د دې پیغمبر په حق کې چیرې دا څنګه طریقه وای چې د دین اخلاص شو دی بیا دا بیان نه کوي او د نو درېږي نو سو تدبیر یې کو د پیغمبر په مقابله کې فقتل نو دې هلاک کړي شي بلانه کړي شي کیف قدر څنګه بد تدبیر یې وکړو ثم قتل بیا دې بلانه کړي شي کیف قدر څومره غلط تدبیر یې وکړو دا ولې درې زلوي دا خبر او کنه چې قدر یو راي دا پاس کړ چې جیل ته واچو فقتل كيف قدر نبل سوچ داو کو چې نه کړي نو به وشړو او به شړو بس بل ته به وشړو ثم قتل كيف قدر درې خبر داو چې نه قتل وکړو به قتل نه کیږي دا درې سوچ او فکر وکړه دا تدبیرونه جوړول ځان سره نو ثم نظر بیا پیغمبر توکا تبره چې بیان کو دا خبرې کولې په د بدی لګې دین ثم عبسا بیا تندې تریو کو و بصرا او پړسېدو ډېرې غصې نه نو نشټینګې دې دا خبرو ته نشټینګې دې ثم ادبر نو بس شیکړه واستكبر ډېر لوی وکړه ډېر بدی ځان سره وکنه الوی دا فقال وین هذا الا سحر يؤثر ندی دا مگر سحر دی چې د پخوانه نقل شوی دی د پخوانه را روان دی بس يؤثر ينقل ان هذا الا قول البشر ندی دا بیان د مگر وینا د بنده سأصليه سقر الله دې به داخل کما سقر تا جهنم کې او طبقه ده کنه وما ادراک ما سقر او تو خبره چې سقر پکې څه شي لا تبقي ولا تذر نغه پری دینه ډکه سم کو سارته وباس لواحه للبشر روح کن کو دې سرمن لرا علیها 19 پاغي باندې 19 ملائک دي څوکیداران 19 بدی کې الله حکمت کړو اوس دا وی چې دا 19 مې ولې وي وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه الله یې مونږ دي ګرځولي هغه څوکیداران د جهنم مگر ملائکه اسو داسې خلق نه دي چې ګنې سبيکار خلق به مقرر کړی ملائک دي او نه دي ګرځولي مونږ شمار د دې چې 19 مرته وي دا ولې الا فتنه للذین کفروا مگر امتحان دي کافرانو چې دی واره چې لکوي په جهنم باندې 19 ملائک دي هغه یو کافر پکې وي چې دا لسپینزل خو یې واځي را ورزول شي او د نور ته تیار شي نو هغه ولې تاسو دور نشه تیار دي لسپینزل خو ما ته پرې دی وي
ادا نور تاسو د الله فتنه للذین کفروا دې چې خبره وکړي ډېر غټ امتحان د کافرانو کنه او دا به وایي چې دې کې د الله څه مطلب دی چې نور لسه ویل کا وای دې کې دا مطلب دی چې بغیر د الله نه نشل کیږي کنه ټول مخلوق نور لسه دی بغیر د الله نه نشل کیږي لیستيقن الذين اوتوا الكتاب دا خبره چې وکړه نو یقین وو کې په دې باندې هغه کسان چې اهلي کتاب دي ځکه په تورات انجیل کې هم دا راغلیو ويزداد الذين آمنوا ایمانا او زیات وکي هغه مؤمنانو ته ایمان هغه نور مضبوط شو ګوره چې الله وی چې بغیر زمانه نور لستی کنه هر کار الله کوي ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب شک بنکي هغه کسان چې اهلي کتاب دي او نه مؤمنان وليقول الذين ابو يا کسان چې بزرونو داري کې مرض دي والکافرون انور کافران ماذا اراد الله بهذا مثلا څه مطلب دی الله په دې مثال سره چې وی چې نور لسه هغه بداو انکار وکړي الله وی دغه سي گمراه قوم زاغه څوک چې وغواړم او هدایت کې الله چا ته چې وغواړي او نه پیجنې لخرې درفتا مگر الله پیجنې نور لسه نه ډیر شي دي هغه د حد زیات دي خو دې کې الله خاص حکمت چې نور لسه وته وي وما هي الا ذکر للبشر او نه دې دا شمار د ملائکو مگر یو عبرت دې پاره د بنديانو کلا شردا سندا والقمر جواز سوګمه والليل او شپه اذ ادبر کله چې دا پشاشي اخري وخت والصبح او جواز صبح اذا اسفر کله چې سپین شي او رڼا راشي دا سب درې قسمه گواهان کړل قمر او لیل او صباح ولی مختلف دي کنه سپوږمۍ ځان له وخت دی او د شپې ځان له وخت دی چې کله اخر تشي او سبا دا ځان له حال یو کې رڼا ده بلکې تیار ده ایو داسې دي چې هغه نه ډیره تیاری نه رڼایي دا احوال په دې گواهی چې انها لا يهدى الكبر دا مخکې چې الله مثال بیان کو دا یو د لویو قدرتونو د الله نه یو قدرت ته یا دا قیامت چې دی لعهد الکبر دا الله د لویو قدرتونو قدرت ته نذیرا للبشر يرون کې بنديان در عالمان شامن کوما چاله جخواشي تاسو نه ان يتقدم چې ځان نه مخکې سولېږي یو دا معنا ان يتقدم او يتأخر او یا رستو ځان له عمل پریدي چې هغه په بیا جاری وي دوه قسم عمل دی کنه ان يتقدم یا دا چې خوخین روان دي شي قران ته ایمان دی راوړي عمل دیو کی او يتأخر او چې خوخین رستو دي چې کافر وي کل نفس بما کسبت رهینه هر نفس با په خپل عمل کې غاڼي الا اصحاب اليمين مگر نه اخی طرف والا فی جنات نغیب جنتن کی تسالون تپوس بکی چانا عن المجرمین لمجرمان نبا تپوس کی فی جنی بے کنا ستپوس بکی ما سلککم فی سقر یہ بدبختو تاسو دی جہنم تچارا وستے فکملار وطرالے قالوا غیب وائی لم نکو من المصلین مونږ خو د دین کار نو کړی تا ته پته نه ده مونږ چې مونږ کړو په خپل عمر کې دا الله حکم نو ادا کړی ها ولم نکو نطعم المسکین امون چې مسکین او فقیر له سور کړیو لم نکو من صوم نو ور کړ دا زمون کار د بنده حقوق او د الله وکنا نخوض مع الخائضین امون بطول عمر ناستو دنیا کی او ډکه تشبان خی جوړو مال خایزین دا ونه مفسرین کوي نشابوري چې دا یو بل غیبت کولو دا یو بل پویټو کې مسخري کولو او دا یو حق پرستو پور خندا کولو دي تنخوض مع الخایزین وي بس ناس مع الخایزین ارسبه کې داخل دي ها ناس به نو کله به دا ډول ګول کله پاسې دنو کله پکې د ګوتو نه تقونه وېستنو کله به وي مال خایزین
وکنا نکذب بیوم الدین مونږ به دروغ جن کو قیامت ته تر دې چې راغی مونږ ته مرګ یقیني شی مرګ دی فیض نور کی اللہ وی دی لرا شفاعت کوونکو جرم خیخا دا سمر لوی گناہ کړی فمعلومان التذکرة مورزین صدی دی لرا چې د قرآن مخړون کی دی کانهم حمر مسفرة تبوی دا خردی تریدلی فرت من قصوره چو یریگی دا زمرینا دا سبا تختی دا سبا یریدو بل یرید کل امرئ منهم بلکې اراده لري هر یو بنده د دینه ان یؤتا صحفا منشره چې ورځ کړي شي د لردغه صحیفه پرانستې هر یو چې ماته د قرآن نازل شي ماته د کتاب نازل شي د پیغمبر شم د اراده لري کلا شردا سندا بل لا يخافون الاخره دین یریږي د قیامت نه کلا شر انه تذکره یقینا چې دا قرآن ډېر لوی عبرت دی هغه څوک چې خوښه شي نو عبرت ته واخلي کنه ذکر والله استاسو خوښه خو نه دی حساب کنه تاسو ال اراده کوي چې زه اراده وکم وما یذکرون خلق عبرت نشي واست الا ان شاء الله مگر الله چې الله اراده وشي هو اهل التقوى هغه الله لایق دی چې دا نه يرو کړی شي واهل المغفره هغه لایق دی چې دې تبخنو کی الله وی زمانه یریږي زما ته بخنو کوم